یو بل قسم خلق د قیامت پر ورځ راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به داسې انسانان راوستلی شي او داسې انسان به راشي چې وله وجهان من نار، دو مخونه به د اور لري. داسې انسان به راوستلی شي تنه به یې وایي خو لیکن مخونه به یې دوی او د اور مخونه به یې. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا څوک دي داسې خلک؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وای من کان ذا وجهین فی الدنیا، څوک چې په دنیا کې دو مخونه لري او دو مخې. یو انسان تراشي د دې صفاتو کې د بل ته غیبت کوي چې ته خو او ته سړی او ته عالم او ته دسه او ته پوهه انسان به چې د بل خواته لاړ شي به ته د دې غیبت کوي او هغه ته د هغه صفاتونه کوي. دو مخې او دو مخې کوي همیش، یو ته یو خبره کوي بل ته بل خبره کوي. نو څوک چې دو مخې کوي په دنیا کې رسول الله فرمایي په قیامت پر ورځ به دا انسان راوستل شي او وجهان من نار، د دې انسان به دو مخونه د اوري. نو دا ډېره غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. د دې انسان به دو مخونه د اور ولي؟ ځکه په دنیا کې د انسان دو خلکو ته ځان ښه کوو او دو خلکو ته ځان ښه سړی ښکاره کوو. نو د قیامت پر ورځ به دا انسان راوستلی شي او دو مخونه به د اور لري. او بل حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ به یو انسان راوستلی شي او لسانین من نار، دو جبې به د اور لري. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا څوک دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي من کان ذا لسانین فی الدنیا، دا هغه انسانان دي چې په دنیا کې دو جبې لري. دو جبې، یو ته یو خبره کوي بل ته بل خبره کوي. نو څوک چې دو جبې په دنیا کې دو جبې لري، دو خبرې کوي، دو قسم خبرې کوي، یو ته یو قسم خبرې کوي بل ته بل قسم. رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ به دا انسان راوستلی شي او لسانین من نار، دو جبې به د اور لري. څوک چې دو مخې کوي په دنیا کې او دو قسمه جبې استعمالوي په دنیا کې. او بل حدیث کې راغلی د قیامت پر ورځ به بل قسم خلق راوستلی شي علی صورة القردة. رسول الله فرمایي چې په شکل د شادوګانو کې به دی. صحابو ته پوښتنه یا رسول الله دا څوک دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هم النمامون، دا هغه خلک دي چې چغلماری کوي په دنیا کې، چغلي کوي. د یو خبره یو ته وړي او د بل خبره بل ته وړي. یو ته وایي چې فلانه د څه دسې ویل، بل ته لاړ شي بیا هغه ته وایي چې فلانه د څه دسې ویلې. څوک چې چغلي کوي په دنیا کې دا انسان به د قیامت پر ورځ د شادو په شکل کې راوستلی شي او داسې به لکه شادو او بیزوګانو په شکل کې به دا انسان راوستلی شي. څوک چې په دنیا کې چغلي کوي، دو مخې کوي، نمام ورته ویل کېږي. رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه قطات، جنت ته به چغلمار انسان داخل نشي چې چغلي کوي. د یو خبره یو ته کوي او د بل خبره بل ته، دلته یو خبره واوري او لاړ ډاري کوي بل ته وایي چې فلاني د څه دسې ویلې. نو څوک چې چغلي کوي د قیامت پر ورځ به دا د شادو په شکل کې راوستلی شي. یو بل قسم حشر رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ به داسې انسانان راوستلی شي علی صورة الخنازیر، د خنزیرانو په شکل کې. صحابو تپوس وکړو یا رسول الله دا څوک دي چې د خنزیرانو په شکل کې راځي د قیامت پر ورځ باندې؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هم اهل السحت والحرام، دا هغه خلک دي چې په دنیا کې حرام خوړل، حرام کارونه کول، حرام مال خوړل. څوک چې په دنیا کې حرام خوري کوي د قیامت پر ورځ باندې د خنزیر په شکل کې راځي. نن که موږ تاسو وګورو زمونږ اکثر کارونه د حرامو دي. تجارتونو ته چې وګورو په تجارتونو کې اکثره معاملې د سود دي په دې موجوده وخت کې. نو څوک چې د حرامو مال خوري د قیامت پر ورځ به دا انسان چې راځي دا به په شکل د خنزیر کې راځي. څوک چې حرام خوري کوي، حرام مال خوري.